آیا ستا د دعا او د کارونو او نورو چارو نتایج د چا په لاس کې دي؟ د الله پاک په لاس کې نه دي، خود دي. نو بیا دې په الله پاک باندې نیک ګمان چیرته دی؟ ولې په الله پاک باندې دا ګمان لري چې ستا دعا نه قبلې، ستا د کارونو نتیجه منفي ده، ته لاس پورته کوي دعا دې نه قبلې، یا نور کارونه کوي نتیجه یې منفي ده. که موږ په الله پاک باندې نیک ګمان وکړو، آیا زموږ د چارو پایلې به مثبتې نه شي یا به زموږ په ګټه نه وي؟ حتی که د هغه نتیجه منفي هم وي، زموږ به پکې خیر نه وي. عمر رضی الله عنه څه وایي؟ وایي که ما ته الله پاک د یوه کار نتیجه منفي راکړي مثبته راکړي، دواړه زما په ګټه دي، ځکه الله پاک ښه تدبیر نیونکی دی. زه وایي پرې راضي یم، ځکه زه پرې نه پوهېږم چې کوم یو تن کې زما ګټه ده، د منفي کې او که مثبته نتیجه کې. کله چې نتیجه مثبته وي، شاید ستا پکې خیر نه وي، یو څه ته غواړې ترلاسه کړې، ستا پکې خیر نه وي، یو څه ته نه ترلاسه کړې اما ستا به په هغې کې خیر وي. دا چارې څوک تنظیموي؟ څوک یې تدبیر او مدیریت کوي؟ الله پاک. کله چې الله پاک کوي نو بیا ته ولې تشویش لري؟ آیا الله پاک په تا باندې تر تا ډېر مهربان نه دی؟ په تا باندې ستا تر مور ډېر مهربان نه دی؟ نو چې کله داسې مهربان رب وي، بیا له نتیجې ولې ډارېږي؟ ولې تشویش کوي په اړه؟ ولې د راتلونکي نه ډارېږي او د راتلونکي په اړه تشویش لري؟ امام حسن البصري وویل ځینې خلک وایي چې موږ په الله پاک باندې نیک ګمان لرو. وایي دروغ وایي. که نیک ګمان یې لرلی، نیک کارونه به یې کول، ځکه چې یو شي توقع چې ته کوې د هغې دپاره هماغسې کار کوې. که ته د یو ښه کار توقع لري، ښه کارونه کوې، ته د الله پاک سره اړیکه ښه کړه، بیا د نتایجو ګوره چې هر څه به ستا په ګټه څرخېږي، ځکه چې الله پاک نیکانو سره دی. الله پاک د نیکانو ملاتړ کوونکی دی. قرآن کریم کې ډېر داسې آیتونه راغلي په دې باندې دلالت کوي چې الله پاک د نیکانو ملاتړ کوونکی دی. کله چې الله پاک داسې د نیکانو ملاتړ کوي، بیا دا ټولې چارې، دا کائنات، دا نظام، دا انسانان دغه خپل نیک بنده ته چې په الله ګران دی مسخر کوي. نه، الله پاک باندې توکل کوه، اسباب برابروه، نور تشویش مه کوه، مه ډارېږه، نه له خلکو، نه له آیندې او نه له هېڅ شي. له دې وروسته مطمئن اوسه. انسانانو ته دومره ځان محتاج مه ګڼه، د انسانانو رب ته ځان محتاج وګڼه، ژوند به دې بدلون وکړي.